حکمتیار طالبانو ته د ښوونځي او مدرسې جنگ باید پای ته ورسیږي او علم پر نر او ښځې فرض دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار له طالبانو غواړي چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي او تعلیمي نظام باید بشپړ توګه اسلامي شي. د مدرسې او ښوونځي جنگ باید پای ته ورسیږي. نوموړي د زوم له لارې په بېلابېلو هیوادونو کې له خپلو متحدینو سره په غونډه کې ویلي چې ښوونځي او مدرسې باید یو شي. د ملا او مکتبې او د مدرسې او مکتب جنگ باید پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان باید یو تعلیمي نظام ولري او بیل نظامونه د خلکو ترمنځ اختلافونه زیږوي. ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې تعلیمي نصاب سم نه و او ډېر نواقص یې درلود. د نوموړي په خبره د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید له مخکینیو نظامونو سره توپیر ولري او له ابتدایي زده کړو نیولې بیا تر دکتورا پورې خلک دیني زده کړې هم ولري. ګلبدین حکمتیار دا خبره په داسې حال کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دیني مدرسو د جوړېدو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی.